وایلم سمه شي نو ها ځوانه ته چېرته دی وې زه مکې مدینې ته ځم ورته یې ویې چې هلته لاړ شې نو زما تپوس دې وکړه ها اس نه وایه مایي ورته وې مایي ورته وې مایه ټپ شو او چې مخکې لاړ نو یو ملا و د جومات نه راووته کاڼي پرې ورېږي داسې کاڼي پرې ورېږي ده ورته وایي چې دا څنګه چل دی ملا صاحب تا باندې کاڼي ورېږي وې ځوانه ته چېرته دی زه مکې مدینې ته ځم مکې مدینې ته ورسېدو او چې د هغه ځای کوم مشر و نو هغه سره میلاو شو وی دغسې کیسه ده زه یو شپانکی و به غرڅه و په غره کې به ګرځېدم او ګړې بېزې به مې سرولې نو زړه کې مې راغله چې سبق ووایه نو هغې ملا راته وی چې الف وی چې بله ورځ لړم وی چې بې وی ما بې پرېږده د الف معنی راکړه نو دغه ورته ووایي هغه سړي د هغه ځای هغه سړی چې و ورته وی الف نوم د الله دی او چې الله یادې نو هر څه به دې ګلې ګلزاري ورته وی یاره ملا و د جومات نه راووت او کاڼي پرې ورېدل وی د هغه کور کې پېغله لور ده هغه دې لرې کړي وی یو مایع و د هغه په هغه یو کښتۍ واړوله وی د هغه په شا باندې سره دي هلې لرې کړي وی یو اس و هغه دغسې چلو وی ښه بس را روان شو د ده مسله خو حل شوه د ده خبره خو شوه چې الف نوم د الله دی او چې الله یادی نو بس هر څه نو چې دا ځای کې راغی چې راورسېدو دې ملا له نو ملا ته یې ویل چې ستا کور کې پېغله لور ده وی بل به څوک پېښېږي بیا یې لاس مې ورته ونیسله چې مۍ له راغلی نو مۍ ته یې ویل ستا په شا سره دي وی دا لرې که وی دا لرې که د ښځې له انتقالي جوړ که چې اس له راغلی اس ورته ویې ته مخکې سورېږه بېبي دې ځان پسې که